سلامونه مو په خوست کې له حکیم تڼیوال پارک څخه ومنئ. دا په خوست کې اتم ځل دی چې د خوستیو ځوانانو لخوا د یووالي ګډ روژه ماتې ترتیب شپږ سوه تر 800 پورې میلمانه لرل او نن تر 2000 2500 نفر. دا خو داسې شی دی چې هر وخت میلاویږي نو د پیازان دی چې سړی میان چې میلاویږي نه. د څه شی لیکلی شوی یووالی قوت دی. ډېر علي د نن روژه ماتې تر ټولو مهمترین پیغام هم همدغه دغه لاره باندې هغه خاص میلمانه یا د نورو ولایتونو میلمانه راځي ماشومانو ورته په لاسونو کې ګلونه نیولي. مشره سلامونه، یوازې ځان را پېژنه. جوړ په خیر. رحمت روان یم د کابل ولایت خاکی جبار ولسوالۍ. ډېر علي په خیر لاړ شئ. ښه روژه ماتې. پیوستون محمد یم د کابل ولایت اوسېدونکی. ډېر زبردست. علی هلال د وردګ ولایت. په خیر راغلی. ډېر ښه آفرین. ډېر رمیسا. څوک؟ رمیسا. رمیسا ته کوم ځای؟ منځي. هغه وریجې دي مسې دي خو غوړي نه پکې معلومیږي. دا به وروسته وچوي انشاءالله چې سوړه نه شي قربان. واو 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 که ډېر ستړی شوی دا غوښه ماته پرېږده بیا دا به د ژوندی لره موږ خدمت کوو د ځوانانو. او ته یقین وکړه چې دغه کوم یووالی کوم ځوانان چې زه وینم دا څومره خلک راټول شوي هغه د ورځې ټوله ستونزه مې د منځه تللې. سولې پیغام راډیو ډېرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو په خوست کې له حکیم تڼیوال پارک څخه ومنئ. دوستانو نن یو ډېر ښکلی او ډېر رنګین مازدیګر دی. د خوست له مختلفو سیمو څخه دلته د خوستیو ځوانانو د یووالي اتفاق اتحاد ترنامه لاندې روژه ماتې ته خلک راغلي دي. زه سایزاد شاه او زما ګران همکار عابد زادران هم دلته راغلو تر څو ستاسې لپاره یوه جالبه او په زړه پورې خپرونه جوړه کړو او تاسو ته یې ورسوو. عابد صاحب سلامونه. سلامونه نیکې هیلې سجاد تاسو ستړي مه شئ. درنو لیدونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. امید لرم چې زموږ دا پروګرام تر پای وګورئ واورئ. نن ډېر د خوشحالۍ احساس کوم او ډېر د خوشحالۍ احساس په دې کوم چې د بېلابېلو منطقو نه غیر د دې نه چې د خوست ژڼې دي د نورو ولایتونه خلک راغلي دي د خوست ګډ روژه ماتې دپاره دلته ګډ روژه ماتی کیږي. عابد صاحب داسې به مخکې ځو زه به لیدونکو ته معلومات هم ورکړم. همداسې به چې تاسو موږ وینئ دا د حکیم تڼیوال پارک دی چې د خوست ځوانانو دلته د یووالي اتحاد او اتفاق ترنامه لاندې یو روژه ماتی هم تیار کړی دی او بل دا چې دلته شاته چې تاسې وینئ په کمره کې د قرآن کریم ختم هم ترسره کیږي. دلته به د مختلفو کټګوریو څخه کسان راځي. د پوهنتون استادان به موجود وي، محصلین به موجود وي، ځوانان به موجود وي او دې ته څنګ سره کوم چې عابد صاحب یاده کړه د نورو ولایتونو ځوانان به هم دلته راځي. زه غواړم عابد صاحب چې دلته د دغه روژه ماتې د یو تن داسې کس سره چې په دې کې ډېر رول لرلی وي هغې سره هم مرکه وکړمه. لکه مرګه دلته فرهاد الله را سره دی. ځان به په خپله لیدونکو ته ورمعرفي کړي. سلامونه. وعلیکم سلام. جوړ په خیر. خیر روژه مبارک. قربان شم. ژوندی سلامت اوسئ. فرهاد الله الهان د خوستیو ځوانانو د یووالي د روژه ماتې د ټیم غړی. د ټیم غړی ډېر ښه. الهان صاحب دا راته ووایه چې څنګه دې کارونه تر دې شیبې څنګه روان دي؟ ځکه زه چې ګورم د دسترخوان واریږي ترکاري او میوه پرې کېښودلی شوه. الحمدلله کارونه خو د ملګرو د کور آباد وي. په شلمي وروسته چې ملګري جګ شوي دي هر چا خپله وظایف تقسیم شوي دي تر اوسه پورې ملګري لګیا دي کار کوي. هیڅ د ستومانۍ احساس یې نه دی کړی. ترتیب روان دی. پلن تر دې دمه خو انشاءالله کومه ستونزه موږ نه لرو. په ترتیب کې هر څه ښه روان دي. وروسته به بیا نور هم ترتیبات مخکې ځي. اوس د ډوډۍ د ایښودو ترتیب روان دی ځکه چې روژه ماتې ته کم وخت پاتې دی چې د هغه روژه ماتې په وخت کې بیا ټول ترتیب یو ځای کېږي. دا څوم ځل دی چې دغه روژه ماتې جوړېږي په خوست کې؟ لله الحمد دا په خوست کې اتم ځل دی چې د خوستیو ځوانانو لخوا د یووالي ګډ روژه ماتې ترتیب کېږي.
خو د تیر په پرتله سږ کال یو نوښتونو سره دی له پرمختګونو سره دی. نوښت تیر ځل موږ تقریبا کم از کم د ټولو کالونو په پرتله 600 یا 800 نفرو پورې تعداد خلک موږ درلودل راسره په دې روژه ماتي کې. سږ کال موږ تر 1500 پورې خالي دوی ته ترتیب جوړ کړی دی، خو انشاءالله دغه تر 2000 پورې کسانو ته موږ گنجایش لرو. یو دا نوښت دی. بل نوښت د نورو کالونو په پرتله د خوست کلتوري خواړه یعنې ډنډکای غوړي او وریجې هم شتون لري. بل نوښت دغه دی چې د 33 ولایاتو ځوانان موږ سره په دې سږ کال روژه ماتي کې یو دسترخوان یعنې د 34 ولایاتو خوست کوربه دی او 33 ولایاته میلمانه دي موږ سره نن په دې دسترخوان باندې. همکاري وکړه په دغه روژه ماتي کې. همکاري خو اکثریت بهرمشتو ملګرو، خوست کې بډایه شتمنو ملګرو، مدني پالانو، ځوانانو، هر هغه چا چې د وطن او د خوست د پرمختګ د یووالي احساس درلودلی دی حتی همکاري کړې دی. یو وخت خو ما همکاري هم کړې ده، ولې په دې چې احساس ورسره ده. ډېر ښه. څومره همکاري به شوې داسې تقریبا نقدي چې ده تر 2 لک افغانیو پورې نقدي کېږي. په نورو برخو کې یا د میوې برخه کې یا د اوبو برخه کې یا د پیپسیو برخه کې یا نورو برخو کې هم ځینې داسې کسان به هم وي چې یوازې به یې ژمنې کړې وي مګر همکاري به یې لا پسې پاتې وي. همکاري پاتې ده، خو موږ هم انتظار یو چې له دې وروسته د دوی دا ژمنې پوره کېږي که نه. خیر که هغه ژمنې وروسته پوره کړي موږ بله برخه کې مصرف کړو. یو شی چې باید دوستانو ته یادوري وکړم، د حکیم تڼیوال پارک ډېر یو زبردست ځای دی چې دوی تیار کړی دی. فرجانه دا راته ووایه چې دغه منطقه یا دغه سیمه چې تاسو د دې دپاره السلامونه بطور صاحب ستړی مشئ، تاسو دغه سیمه چې برابره کړې ده، څه فکر کوئ چې څونه خلک به په دې کې ځای شي؟ گنجایش خو تڼیوال پارک الحمدلله ډیر لري، خو موږ مخکې مې یادوري وکړه چې تر 1500 نفرو موږ ترتیب نیولی او تر 2000 پورې موږ کړلی شو چې میلمانه ځای کړو. نوره نفر خو په ډېر کسان ځایوي، خو یوه خبره یې ویادونه د ښاروال صاحب څخه د خوست د ښاروالۍ څخه موږ د چا ښېګړې سجستات صاحب نه هېروو، ځکه د خوست د یووالي په برخه کې چې کوي تقریبا تر 400 پورې کارتونه دوی موږ ته راکړي دي د بهر او د نورو ولایاتو میلمانو لپاره. هغو لپاره هم ټیکټ هم معاف دی. دا یې د ښاروالۍ له خړخه یو ډېره همکاري ده. د اوبو برخه کې په نورو برخو کې ډېره همکاري ښاروالۍ موږ سره هم کړې ده چې ښاروالۍ په چوکاټ کې دغه فرق دی. ډېره مننه الهان صاحب، تاسې به مصروف کار به لرئ. زه او بطور صاحب عابد صاحب به داسې لږ وګرځو، نورو کسانو سره به مو غږیږو. بطور صاحب ته راځه چې تا نه په تک تک کې دا پوښتنه وکړم چې دا ډول روژه ماتې جوړېدل یا د دا ډول پروګرامونو په لاره اچول څومره د خلکو په یووالي کې، څومره د خلکو په یو ځای کېدو کې او څومره په منسجم کېدو کې رول لرلی شي؟ دا چې 2018 کال را په دې خوا موږ په خوست کې د یووالي په نوم د خوستیو ځوانانو روژه ماتې لرو. د نورو کالو په نسبت سږ کال بیخي ډېر خلک راغلی دي. هر کال توفیر کوي. موږ له 20,000 افغانۍ را شروع ان تر دې چې نن موږ تر 2 لکو افغانۍ پورې عواید لرل. پخوا مو تر 500 600 تر 800 پورې میلمانه لرل او نن تر 2000 2500 نفرو پورې تر دې پورې موږ د یووالي دې نه معلومیږي چې همدې روژه ماتي او د ځوانانو د یووالي تغییر خوړلی دی او خلک یو ځای شوي دي. له شک پرته یعنې په دې کې د مختلفو فکرونو مثلا د مختلفو کټګوریو کسان موجود دي، په یو دسترخوان به خبرې اترې هم کېږي، شناخت به هم پیدا کېږي. په دې برخه کې هم ډېر مؤثر تمامېدلی شي. بلې دا چې موږ په یاد روژه ماتي کې علما دي او د دې ترڅنګ قومي ځوانان، مشران، ټول ځوانان او ترڅنګ مو غریبان او یتیمان دعوت کړي دي چې دلته به نن زموږ سره په ګډه روژه ماتی کوي. او دې ترڅنګ موږ د خوست د عنعناتو د کلتور نورو هیوادونو ته او د نورو خلکو ته د ډنډکای تیار کړی دی چې دا به هم دلته تیار وي او دغه عنعنات و رسم رواج به دلته خلک ویني او دی به وي. خبره چې ماته رایاده شوله غیر د دې نه چې روژه ماتی به دلته ترسره کېږي، ټول هیوادوال په دې کې برخه اخلي، اکثریت ځوانان. د دې سره په څنګ کې نور څه پروګرامونه شته؟
په نننۍ ورځ کې موږ په نننۍ شپه کې د روژه ماتي وروسته موږ مشاعره هم ترتیب کړې ده. مشاعره به وي او په یووالي به خبرې کېږي او دلته د یو د بل په زغم به خبرې کېږي چې وزغمئ او ځوانان یو او مشاعره به ترسره کېږي. ډېر علي ډېره مننه بطور صاحب. داسې به وکړو چې کسان ډېر دي خبرې اترې به ورسره کوو د خیره سره. ډېره مننه قربان. عابد صاحب زه او ته به داسې ارام ارام مخکې لاړ شو. دلته په دې کې که ته وګورې عابد صاحب د مختلفو سیمو څخه د مختلفو ولسوالیو څخه ځوانان راغلي دي، خلک راغلي دي، په څو دسترخوانونو سره ناست. دا په ټوله کې یو دسترخوان دی که نه چې دوی به خبرې اترې پکې کوي، شناخت به یې پیدا کېږي، د مینې، د ښکلا، د ورورولۍ او د اتحاد او اتفاق خبرې به پکې کېږي. دا ځوانان چې تاسې وینئ خو یو غږ به پرې وکړو چې دا د کوم ځای نه راغلي دي. ملګرو سلامونه، کوم ځای نه راغلي یئ تاسې؟ تڼیو نه. دا د تڼیو نه راغلي دي. او دا ملګري بیا د کوم ځای دي؟ لاکاڼ او تڼي په یو ځای کې سره ناست دي. زه غواړم چې نورو کسانو سره هم دلته خبرې اترې وکړم او ستاسې لپاره یوه خبرنامه چمتو کړو. دا دی دسترخوان عابد صاحب تقریبا د آماده کېدو په حال کې دی که نه؟ لا خو وخت شته دی. زما په فکر چې دې خواته دسترخوان خو ټول پول ډک ده او دویم نمبر کې لکه 3 دسترخوانونه دي، دا بل هم په ډکېدو دی، هغې خواته هم په ډکېدو دی. داسې نه چې موږ او تاسې پکې ورک نه شو. دلته خو روژه ده، باید خو خیر ده د هېوادوالو د خدمت دپاره دونه یو شی به وڅکو چې روژه پې ماته کړو. بلکل انشاءالله چې نه به پاتې کېږو. ځکه سیمه ده ډېره پراخه سیمه ده او ډېر ښکلی چمن دی. بلکل په دې کې یو ځای کې به کېدو چې شی به راواخلو نه پیدا کېږي. موږ ته ځای ډېر دی. یو بل ډېر یو ګپشپي سړی دی. او سمدي دی. سمدي صاحب سلامونه. ارزښت شه ارزښت شه. تو لکه چې ښه ځوان بیا وې ته وږه کړې ده. والا د 2 ورځې نه دوی ته خوړلې. خېټه دې اوبو کې وې ته اچولې ده؟ ناپ مې ور کړی و. یې بس خدای مې رابوندی کنه کپا ناپ سامان ورسه ده هوا. کنی مجبوری دي کنه ته به وځي. تو اټکل چې شی دی چې نن به دې سرخانې چی چی وي؟ والا مې اټکل خو حساب را پاته نه لګېږي. خو اندازې نه داسې پاته ته لګېږي چې ګارډ به سره جیخ کي. رژمو ته کې د چی شی ډېر خوښېږي؟ والا رژمو ته کې خو عمومي مانده ته ډېر زبردست شی دی چې سربندای په ویر کې مانده د دومره کې خوراک نه عابد هغه وخیل کړی نه روش نه دو پیازان نه یو بل شی. ته د دومره کې مانده ته دا داسې شی دی چې هر وخت میلاویږي. نه دو پیازان دی چې سړی میان چې میلاویږي نه خېټه به زور سړي ته وکړي. ډېر ښه. سرې خواښې دومره کسونو منځ کې دې ګډون کړی ده، یعنې په سلګونه فکر کوم شاید زرونه کسان زیات شي. 2 زرونه والا ډېر ورته خوشحالي هم پوه شوې. دا د ښایست د ځوانانو د پوره ډېره د افتخار خبره ده چې داسې په اتفاق سره ټیل شوي دي، رژمو ته یې ترسره کوي. او دا موږ نه مخکې لیدلي وي نه په راتلونکي کې ځان چې که داسې په اتفاق شي ځان چې وبې ویني. ډېر ښه ډېر ښه. لیدونکو سره به سره دي او د چې په وایي رښتیا داسې نه وي چې یوه خبره یې کړې ده چې یو د ځان دپاره یو د جانان دپاره. تسپو کې 2 دوانه روا دي په ما روا دي یوه یار ته اړوم. والا زه خو استغفار په یایم دا وخت کې ځکه چې ګاډ وړ وخت دی داسې نه وي سیستم نه سره وځي. نه مې په دا فکر وي چې استغفار شروع وي. ډېر ښه. بس الله تعالی دې په عزت ولره. لیدونکو سره به چې شریک ځکه تو خو نن سبا سوشل میډیا کې ډېر خلک کسې تعقیبوي دي. والا لیدونکي داسې نه اینه څرته پروګرام شته پاکې به شیرینه سره یو شعر ورته وایم چې اننګي مې د یار ویرته مې وجاتو ته هر چا ضرورت دی ګرانه دغه سبزیجاتو ته یو تصویر در ولګه په ټول کلي کې ښکول یا زه خو یکدمه په کوټه کې حشراتو ته. مننه مننه. ښه رژمو ته ښې شېبې. ملګرو مخکې به لاړ شو، نورو کسانو سره به هم خبرې اترې وکړو. د خوست د ځوانانو د یووالي، د اتفاق، د اتحاد، د مینې، د ورورولۍ، د علم، د پوهې او د شعور د غوړېدلو یو ډېر ښکلی روژه ماتی دلته جوړ شوی دی دوستانو. تاسې چې وینئ زه به یې دلته ویډیو کې تاسو ته وښیم چې د مختلفو سیمو څخه کسان راغلي دي. عابد صاحب ستا خبره بالکل درسته شوه. دسترخوانونه ډک شول، کسان ورو په ورو په اضافه کېدو دي. خو معلومات به وکړو چې څه کېږي. دوستانو لا هم په حکیم تڼیوال پارک کې د خوستیو ځوانانو په روژه ماتي کې قرار لرم. دلته مې په یو ډېر مهم څه باندې سترګې ولګېدې، لکه څه ډول چې ما مخکې درته ویلې چې روژه د علم، پوهې، د شعور د خورولو میاشت هم بللی شو.
دلته د یوې لیسې شاګردان راغلي دي. زه به دغه ځوان سره وغږېږم. ځوانه سلامونه. سجاد صاحب جوړې صحت ښه دی؟ بخیر په خیر. دا د کومه لیسې شاګردان دي؟ سجاد صاحب په خوست کې د روان خصوصي ښوونځي ګلالي زده کوونکي دي چې دا مهال د خوست د ځوانانو پروژامات کې ګډون کوي. ډېر عالي. یعنې دا د دې په خاطر دلته راوستل شوي دي چې د علم د پوهې د زده کړو او د یو معنوي ارزښت په توګه یو مهم پیغام نشر کړي. معلوم پیغام دی سجاد صاحب تاسو یې وړاندې کړ. موږ همدغه موخه همدغه ده چې ګلالي زده کوونکي چې دلته د خوستي ځوانانو سره یو ځای روژامات کوي د دوی شتون دلته ګډون د دې وړاندوینه کوي چې ګواکې د تعلیم سره د علم سره زموږ خلک باید ډېره مینه ولري او خپل بچیان علم ته او پوهې ته وهڅوي. ډېر عالي ډېر عالي. زه به دغه شعارونه ورته ووایم یو نیم. ملګرو تاسې اول به دا وګورو چې دلته څه شی لیکلی شوی. یووالی قوت دی. ډېر عالي. د نن روژامات تر ټولو مهمترین پیغام هم همدغه دی. او بل کتاب واخلئ مطالعه وکړئ. ډېر عالي. څوک چې کتابونه مطالعه کوي هڅه به کوو چې د مطالعې دود هم پیاوړی کړو. په دا ډول ناستو کې په دا ډول پروګرامونو کې او د یووالي اتحاد په ګډو روژاماتو کې دا ډول پیغامونه خپرول ډېر مهم رول لري. بل پیغام دی دا چې ښه ټولګی یو ښه ټولنه جوړوي. نو درنو والدینو خپل ګلالي ماشومان مو ښوونځیو ته شامل کړئ. ډېر عالي. او یو بل پیغام کتاب ولولئ تر څو په هغو شیانو پوه شئ چې نه پرې پوهیږئ. ډېر زبردست پیغام. او خوستیو ځوانانو ستاسو کړنې له نورو ځانګړي دي. په پوهه کې ځانګړي اوسئ. ډېر عالي ډېر عالي. ماشومه څه نومېږي؟ څوک؟ عدنان. عدنان رجا دې نه وي نیولې؟ مو چې رجا دې نه وي نیولې. کوم کلي یې؟ مندوزی. مندوزی. او څوم صنف کې؟ دویم کې. ډېر ښه آفرین. ته څه نومېږې؟ عرفان. عرفانه دغه خجیرې دي؟ دا نیچی کوې بیا؟ غواړئ چې دغه رژام وتکي که نه دلته د ځوانانو سیرسي؟ آفرین. ته څوم صنف کې؟ زه څلورم کې. ډېر ښه ډېر ښه. دلته د نجونو برخه د دوستانو تاسې چې وینئ. او زه غواړم چې یو بل ځای کې هم ستاسو لپاره یو وړوکی کلیپ جوړ کړم. تاسې ما سره اوسېږئ او دا خپرونه تر اخره سره تعقیب کړئ ځکه چې نه یوازې د خوست بلکې د افغانستان له اکثرو ولایتونو څخه دلته ځوانان را دعوت شوي دي او نن ورځ د خوستیو ځوانانو په شریک روژاماتو کې د یووالي اتحاد د مینې روژاماتو کې برخه اخلي. دلته یو بله برخه چې ده په دغه لاره باندې هغه خاص میلمانه یا د نورو ولایتونو میلمانه راځي. ماشومانو ورته په لاسونو کې ګلونه نیولي دي. ځوانه سلامونه. وعلیکم السلام. ډېره مننه تاسو ته هم چې په خیر د یووالي روژاماتو ته راغلي یې. مننه. نوم دې څه دی؟ جلبل مینایار یم. د دغې ماشومانو د زده کوونکو مسؤل یم. دا زده کوونکي دي؟ دا زده کوونکي. د کومې لیسې؟ د کتیب خصوصي لیسې زده کوونکي دي. د څه په خاطر د ګلونه ورکړل شوي دي او په دغه ځای کې د راوړل شوي؟ د دې لپاره دي چې مونږ هم خپل نور نسل ته او هم دغه وړوکیو ماشومانو ته وښیو چې ځوانان بیا خوستي ځوانان د یووالي روژاماتې کوي څو دوی ته هم د یو پیغام په ډول پاتې شي. ډېر عالي ډېر عالي. یعنې په دغه ځای باندې اوس څوک راځي؟ ما خو لاره نه وي نیولې. دلته د نورو ولایتونو میلمانه هم راځي. هغه د ملګري انتظار دي. اوس د ماشومانو به دوی ته ګلونه د ښه راغلاست لپاره نیولي وي. د نورو ولایتونو او خپل هغه میلمانه چې تر ټولو نورو لږ متفاوت دي هغه به په دې لاره راځي او دا ماشومان به یې ښه راغلاست وایي. ډېر عالي. هغو کسانو سره به هم بیا وغږېږو ورته ووایي چې راځي بس زه به هم کله کله ورسره غږېږم. دوستانو لکه څه ډول چې مینایار صاحب خبرې وکړې دغه ځای بیا د نورو ولایتونو میلمنو ته ځانګړی شوی او په دغه لاره باندې هغه کسان چې د نورو ولایتونو دي دغه ماشومان به ګلونه ورکوي او دغه روژاماتو ته به بیا ورداخلیږي د خیره سره. مشره سلامونه. یوازې ځان را پېژنه. جوړ په خیر. رحمت روان یم د کابل ولایت خاکی جبار ولسوالۍ. ډېر عالي. په خیر لاړ شئ. ښه روژه مات. پیوستون محمد یم. د کابل ولایت اوسېدونکی. ډېر زبردست. تریالی هلال د وردګ ولایت. په خیر راغلی. نوم دی؟ نوم ادریس د ننګرهار ولایت. ننګرهار ولایت نه کسان را دعوت شوي دي. ته؟ تعریف الله دی. نوم مې تعریف الله دی. کوم ځای نه؟ د خوست. یو د خوست کس هم پکې تېر شو. میدان وردګ ولایت څخه یم. السلام علیکم. بغلان ولایت څخه. خالد افغان. کوم ځای نه؟ کاپیسا. کاپیسا نه. په خیر لاړ شئ. پکتیکان. پکتیکان. واه واه واه. زه به دلته د ماشومانو سره یو څو خبرې وکړم. تاسې راځئ د خیره سره. ماشومه څه نومېږي؟
نوم زاهد الله ده. زاهد الله جان کومه لیسه کې؟ کاتب لیسه کې. څوم صنف کې؟ اتم الف کې. اتم الف کې څومره نمبر یې؟ څلورمه. آفرین رجاح دې نه وي نیولې؟ نه. او آفرین. ښه ته څه نومېږې ماشومه؟ نثار احمد. نثار احمد؟ ته کوم ځای؟ صبریو. صبریو دلته اوسېږې بازار کې؟ ښه 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 د دریشي دې خپله وخوڅېدو که لیسې والا دې ته وخوڅېدو؟ خپله مې وخوڅېدو. په څو روپۍ؟ پلاره ته وخوڅېدو. آفرین څه شی دې زده دی؟ انګلیش مې هم زده پښتو ریاضي. په انګلیسي کې دې څه زده دی چې اوس ته ماته وایې؟ هر څه مې زده. ته یې وایه لږ انګلیسي ورته وایه. My name is Nisar Ahmad. My father name is Samiullah. My last name is روحان. ډېر ښه آفرین ډېر علي ډېر علي. نورو ماشومانو سره به مو غږېږو آفتاب صاحب دلته راواوړه د خیره سره چې دغې ماشومې سره وغږېږو. ماشاءالله ماشاءالله څه نومېږي؟ رمیسا. څوک؟ رمیسا. رمیسا ته کوم ځای؟ مندوزي. مندوزي آفرین څومره ښکلي شیان دي چولي دي دا خط یې دا غالب رجاب دې نه وي نیولي؟ هغه هغه آفرین چی دی زده دی؟ دینه هیر شوال تو چی زده دی؟ نوم دی چی ده؟ ارزو. ارزو؟ تی کم زی؟ پکتیا. تی کم زی؟ پکتیا. دلته اوسیږئ خوسکی؟ ته؟ ته څه نومېږې؟ بیبي سره. آفرین آفرین. دوستانو راځو به نورو کسانو سره به هم غږېږو او ستاسې لپاره به یوه ښه خپرونه چمتو کوو. دوستانو یو ډېر مهم ځای ته راغلم. ټول کسان له دغه ځای نه بس د خوړو د څښاک بندوبست ده. او اسماعیل خیل صاحب سلامونه جوړ په خیر. لکه چې ښځې ته تو ازونه ورسولو یې طبعا سړی ښځې ته وزوم رسوي. مخکې وې تر نه تللی که اوس ورته وځئ؟ نه زه خو وختي راغلی یم. ځون دې ستړی کړی خپلې براغې کور مې وکړو. ملګري ډېران مو ولیدل ځوانان مو ولیدل خدمات مو وکړو. زه به یورې ورننوځم یې تو په اجازه دا وکړئ ملګرو. دا بیا نو هغه وریجې دي مستې دي خو غوړي نه پکې معلومېږي. وروسته وچوي انشاءالله چې سوړه نه شي قربان. لږ نږدې کا لوړو ډنډکای لوړو یې خیره ملګرو یې ننسو او دغه برخه هم کسو چې دلته څه خبرې روانې دي. وا 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 مسافرو ملګرو داسې نه چې خوله مو ورته سر له اوسه اوبه اوبه شي. دا ګورئ د خوستوالو ځانګړی دود او ځانګړی خوراک دا زموږ یو ستاسې کلتوري خوراک دی. وجب ده چې نورو ولایتو خلک یې دغې ډېر ارمان لري. هغوی د همدې دپاره کوشش کوي چې خوست راشي خوست ځوانانو سره. ډېر ښه ته را دې ننه شه چې نورو کسانو سره مو وغږېږو د خیره سره. داسې دا چې دا زه به ډېر هغه کوم هم نه. سعادت صاحب دا چا پخې کړي دا هغه وریجې؟ اشپاز ماما الحمدلله. دا پخې دي ته راشه که نه څنګه یې ښې بخیر یې؟ دا خو لکه چې زه ډېر مهم ځای ته ښه څومره کنډولونه مو برابر کړي دي؟ یاره 14-15 کنډولونه مو برابر دي د خلکو. 14 او مخکې دې پخې کړې وې که دا دیوالو په بالا دي؟ چی شی به وینو را دا خو مستې دي غوړي هم پښتانه؟ غوړي مو هغه کې پیښې دي والا ټای کې یو 8 کیلو 9 کیلو غوړي دي. یو نیم ډبای مستې دي دا ورچو خبزه تا. یاره مو خو زړه غوړي چې د لا ترجمه وتا کوم. یاره ایله ما کې ځکه چې دغه فور دي دغه خلکو فور دي چې وي خوري. ډېر ښه دی وګنې به څومره کسون ځای شي ته په یاره مو په نظر خو چې لخوري او یا په کې لک سره ور نه وي ډېر. یاره و لاس نفر 12 نفر پوزيږي خازو. ډېر ښه ټولو کسانو ته رسېږي. یا ان شاء الله. مې کې ډېرې دي. هې پریمونی خپل یو خیره نه ورېږي سمانه. دا خو څوډن ډکای ته چې موږ ته کلچر دا هغه دی د خیره ډېر مننه. نوم دې څه و؟ حمیدالله متن. حمیدالله متنوال پخې کړې وې دوستانو. بس نو د دېږې خوند به بیا پر څه شی دي؟ او دا به چار وړې وي؟ بتوره وړې دي؟ دوستانو وګورئ بتوره دا چار وړې دي؟ ملګرو وړي دي په 200 افغانۍ مو کیلو خوستی دا د خوستي غوړي دي او د خوست کوراني غوړي دي. کوراني دي بالکل ملګرو. واه 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 داسې بوی خیږي داسې بوی چې مکمله فضا یې خوندوره کړې ده. خوشبویه خواره ده داسې نه چې د چنترامپو کې څوک وي دا غږونه ورسوي. بتوره ښه نو دوستانو تاسې دا هم ولیدل د خوست کلتوري خوراک چې مستې پکې دي. بیا د مسو باندې د پاسه غوړي هم هلته برابرېږي د خیره سره او دلته بیا پلوي وریژه ده سره د کورمې
قورمه ده که نه بینډۍ قورمه نور وریجې ښه بینډیو طرف ته به هم ورشو او دغو ځوانانو سره ځوانه سلامونه ستړی شوی به وې نو روژه ده والله چې ګیز هراسې جګ شوي یو ستړي شوي یو بس نو ثواب کار دی الله تعالی ثواب کار د خدای د اجرونه موږ ته راکړي دغه غوښه ده که نه غوښه ده څه شی معلل کړي وو غویینه غوښه غویینه غوښه غویه وو غویه وو ډېر ښه دغه بل ځوان څه نومېږي دا ښه ده مجیر ستړی مه شي ملګری جانه ښې ستړی مه شئ سات ښه دی خدای دې ژوندی ستړی شوی به نه وي قربان که ستړي شي ځوانانو په مخ کې موږ د احساس کوو ډېر ستړی شوی د غوښه ما ته پرېږده بیا دا به خدای دې ژوندی لره موږ خدمت کوو د ځوانانو ما وې که باور نه لرې قربان دې شم په تا خو زموږ زړي سر یې خوشحاله اوسئ دا څومره پرسل به وي که د دې معلومات نه کېږي معلومات خو پر نه کېږي زیات ډک شوي دي اوولس سوه پورې ویلی شپاړس سوه اوولس سوه دوستانو بل ځای ته به لاړ شو دلته ډېر سخت بیروبار دی او داسې نه چې خبره سره خرابه غوندې نه شي ځوانانو سلامونه سات خدای بخیر دا کس چې دی ملګرو دی هم بیا ډېره هله ځله وکړه د دغه روژه ماتې په جوړېدو کې ابراهیم جان چې زموږ ډېر خوږ ملګری دی د خوست ځوانانو یو فعال کس دی څنګه دی دغه دسترخوان دغه خوراکونه به په سوشل میډیا کې په عکسونو کې په ویډیوګانو کې خلک ډېر عادي وګڼي خو تر شا یې څومره ستونزه موجوده وه والا خو چون ستونزې هم درلودې خو ته یقین وکړه چې دغه کوم یووالی کوم ځوانان چې زه وینم دا څومره خلک راټول شوي هغه د ورځې ټوله ستونزه مې د منځه تلي او صرف په دې امید کې یم چې دا ځوانان رانه خفه نه شي او څوک رانه ګیلمن نه شي او نور مې ټولې ستونزې ټول تکلیفونه د ټولو ملګرو د منځه تلي ځکه چې ډېر په شوق ډېر په مینه ځوانانو ګډون کړی موږ ډېر خوشحاله یو ډېره مننه خدای د الله توفیق راکړي چې موږ دوستانو د ابراهیم غوندې کسان چې ډېر ځانونه ستړي کړي دي په اخر کې به یې کم غږوو داسې نه چې فشار یې راته جګ نه شي خوشحاله اوسئ ستړي یې تاسې ډېر